السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم. انشاءالله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یې او ژوند چارې به مو هم په خیر روان وي. موږ هم الحمدلله ټول روغ او جوړ یو. مورجانې ته وایي مې نوی کور نیولی دی او موږ تر اوسه مبارکي ته نه ولاړ. هسې خو ډېر لاړ یو، ولې د کور ډالۍ دپاره مو ورته هېڅ هم نه وړي. او بل دا چې موږ چې څومره خپلوان دلته اوسېږو عموما ټول یو ځای ځو. نو ایله په دې هفته کې ټولو وخت پیدا کړ او لاړو. یو ځل بیا ټول ځانونو سره یو څه ناڅه راوړي وو، نو ما هم هلته وړلو دپاره ای خانم جوړ کړ چې زه ورته عموما د منتو خور وایم. د دې دپاره مې یو ورځ مخکې مستې تیار کور کې جوړه کړلې، ځکه چې کورنۍ مستو سره ښه خوندور راځي. او مایا مې هم پکې لږه ډېره واچوله چې لږ تروش راشي، ځکه چې منتو او ای خانم ترشو مستو سره خوندور راځي. اول مې شودې جوش کړلې او بیا مې پرېښودله چې لږ نیم ګرم شي. پسې مې بیا د مستو مایا پکې واچوله او پیراوی مې هم پکې واچوله تر څو غوړې مستې راشي. بیا مې سر پرې بند کړ او پرې مې ښودلو چې مایا شي. بیا مې یو دیګ په منقل کې ایښودلو او 4 غټې قاشقې په اندازه غوړي مې هم پکې واچول. ورپسې مې کوفته پکې ور اضافه کړه او یو څو دقیقو دپاره مې سره کړله. اور مې هم په میډیم لو باندې ایښی و چې همداسې آهسته آهسته اوبه هم پرېږدي او نرمه هم شي. یو څو دقیقې مې چې کوفته سره کړله، بیا مې پکې 5 پلیه هوږه هم میده کړله او پکې واچوله. 2 وړې قاشقې مالګه او 1 وړه قاشقه کورکمن مې هم پکې واچولو. بیا مې همداسې په آهسته اور باندې سره کړه چې د اوبه یې بیخي ورکې شي او کوفته نرمه شي. تر هغې چې کوفته سره کېدله، بیا مې سبزیجات میده کړل، لکه کرم 3 دانې غټ پیاز، 2 دانې ګازرې، شین مرچک او تازه دڼیا. کرم او ګازرې مې په دې ماشینه کې میده کړل، ځکه چې دې سره ډېر وخت نه نیسي او ډېر په اسانه او کم وخت کې میده کېږي. ورپسې بیا تازه دڼیا او مرچک هم چاقو سره میده کړل. بیا مې پیاز هم سپین کړ او یو مکسر کې مې لږ میده کړ. بیخي ډېر مې هم میده نه کړ چې اوبه را پرېږدي. کوفته چې ښه سره شوله، اوبه یې بیخي پکې ورکې شوې، بیا یې منقل ګل کړ او یو بل لوښي ته مې واړولو او 15 دقیقو دپاره مې پرېښودلو چې لږ یخه شي. کوفته چې لږه یخه شوه، بیا مې میده شوي سبزیجات هم پکې ور اضافه کړل او سره ګډ مې کړل. کوفته باید بیخي ډېر هم یخه نه شي چې بیا د باقي موادو خوند سم نه اخلي، او نه ډېر ګرم وي چې بیا پیاز اوبه را پرېږدي. بیا مې پکې لږه نوره مالګه هم واچوله، 2 وړې قاشقې میده شوې وچه دڼیا، 1 قاشقه تور مرچکو پوډر او 1 قاشقه دانه‌دار سره مرچک مې هم پکې واچول او دوباره مې دا ټول مواد سره ګډ کړل او بیا مې یو څنګ ته کېښودله او لاړمه چې اوړه یې وغږمه. د اوړو دپاره مې 15 پیالې تر میده اوړه په یو کاسه کې واچول. په سر مې ورته 1 غټه قاشقه مالګه، 1 دانه هګۍ او 1 پیاله اوبه هم واچولې او سره ګډ مې کړل. بیا مې پکې آهسته آهسته او لږ لږ اوبه ور اضافه کول او اوړه مې وغږل. اوبه که یو دم پکې واچول شي، بیا ممکن نرم شي او د خانم اوړه چې کلک وي نو ښه جوړیږي هم او ښه هم راځي. نو د همدې دپاره مې اوبه ډېر کمې کمې پکې ور اضافه کولې. اوړه مې چې دغسې ښه ښایسته او کلک وغږل، بیا مې نیم ساعته دپاره همداسې پرېښوده چې ځان ونیسي. تر هغې مې بیا د دالو قورمه تیاره کړله. په یو دیګ کې مې 2 پیالې دال او اوبه واچول او پرې مې ښودل چې جوش شي او دال نرم شي. منځ منځ کې چې زګ پرې جوړېدلو، هغه مې بیا یو قاشق سره یې سر نه لرې کول.
دال چې نرم شول بیا مې د دیګ د منقل سر نه لرې کړ او یو کړاهي مې پرې کېښودله او غوړي مې پکې واچول. دا چایخانه خپله غوړي نه لري نو قورمه کې لږ ډېر غوړي اچول کېږي. بیا مې پکې دغه قوطي والا رومیان نه هم پکې یو قوطي واچول، ورپسې بیا 3 پلې هوږه هم واچوله او سره مکس مې کړ. بیا مې دغه څمڅۍ ته ورته لوښي سره ښه وټکولو تر څو رومیان زر او په اسانه حل شي. ورپسې بیا پکې یوه قاشقه مالګه او یوه قاشقه تور مرچکو پوډر نه هم واچولو او ښه مې سره ګډ کړ. د دې لپاره چې د دالو قورمه ښه خوندور او خوشبوي راشي نو یو دانه غټ مرچک مې هم پکې واچولو. بیا مې جوش شوي دال هم پکې ور اضافه کړ. لږ مې نور هم پاخه کړ ولې ډېر نه چې د نورمال د دالو قورمه ترې جوړ نشي. د آی خانم لپاره باید قورمه یې لږه پخه شي. بس بیا منقل ګل کړ او دا بیا یو څنګ ته کېښودلو. تر هغې نو اوړه هم ځان نیولې وو. پیړۍ مې جوړې کړلې او په دې تخته باندې مې کېښودلې او په سر مې ورته یوه ټوټه واچوله او دوباره مې پرېښودله چې لږ ځان ونیسي تر څو هوارول یې اسانه شي. پیړیو چې لږ ځان ونیولو بیا مې یوه دانه ترې راواخیستله. اول مې آشکه سره لږ هوار کړ چې د آش ماشین کې بیا په اسانه هوار شي. بیا مې آش ماشین سره په 2-3 درجو باندې ښه نری هوار کړ. اوړه مې چې په دغه اندازه هوار او نري کړ بیا مې ټولو خواونه دغې لوښي سره پرې کړ چې لږ ښایسته ښکاره شي. ولې که چا سره نه وي نو مهم نه دی، بعد له هوارولو کولی شي ډک کړي. دا یو استثنایي کار دی. د آی خانم جوړولو کې د هیڅ نوع رول نه لوبوي، فقط د دې لپاره چې لږ ښایسته ښکاره شي نو زه یې جوړوم. ورپسې بیا د کوفتې مواد نه پکې 4 غټې قاشقې په اندازه د اوړو په سر مکمل هوار کړ او بیا مې د بل طرف پرې راتاو کړ. بیا مې د بل طرف نه لکه څنګه چې تاسو ګورئ همداسې سره راتاو کړ او په همدا طریقه مې باقي ټول هم جوړ کړل. دوستانو آی خانم ته زه ځکه د منتو خور وایم ځکه چې تقریبا ټول سټپس یو شان دي، فقط د ډکولو طریقه فرق لري. منتو واړه واړه جوړیږي ولې آی خانم غټ جوړیږي، په همدا وجه لږ زر هم جوړیږي. بیا مې دا ټول د منتو په دیګ کې قطار کېښودل. مخکې له دې چې آی خانه کېږدم اول مې د منتو د دیګ خانې غوړې سره غوړې کړې تر څو بعد له پخېدلو دیګ پورې ونه نښلي او په اسانه ترې جدا شي. آی خانه مې کور کې جوړ کړ ولې پخه مې نه کړل ځکه چې لکه منتو آی خانه هم چې ډېر وخت پاتې شي بیا ډېر خوند نه کوي. نو د مورجانې په مشوره پخول مې هماغلته هغوی کور کې وکړ. باقي شیان مې ټول کور کې جوړ کړ او ځان سره مې یوړل. نوي کور دپاره مې ورته دغه ډالۍ هم اخیستې وه چې دا سپین او طلایي لوښي نن سبا ډېر په ټرینډ کې دي او زموږ ډېر خوښ هم شو. نو 2 سیټه مې ورته واخیستله، یو ما ورته اخیستې وه او یو مې مشرې خور. دا بیا زر په دې توفیق کاغذ کې تاو کړو او بیا مو حرکت وکړ. زما کوشش و چې نور نه لږ وخته ورسېږم تر څو آی خانم هلته بیا په وخته پاخه شي. هلته چې ورسېدو نو هغوی هم تقریبا هر څه تیار کړي وو. د کور کارونه هم خلاص کړي وو. دا مې د مورجانې د میلمنو کوټه ده. د سالون نه علاوه یو کوټه یې بله هم میلمنو ته جوړه کړې چې دا هماغه کوټه وه. د میوې یو لوښی هم تیار جوړ کړی وو. ورپسې نو ما هم د آی خانم دیګ په منقل باندې کېښوده چې په وخت پوخ شي. هغې دپاره یې دغه د ګاز ډبه جدا ایښې وو تر څو زر پوخ شي. ورجې هم تیار په دم ایښې وو. بیا نو ما هم د آی خانم دپاره مستې هم تیارې کړلې چې مستې چې ما یو شپه مخکې جوړې کړې وې هغه مې یو بل کاسه کې واچول. ورپسې بیا 2 پلې هوږه، مالګه، وچه نعناع هم واچوله او سره ګډ مې کړ. دا بیا یخچال کې کېښودلو. د دالو قورمه مې هم تیار کور نه راوړې وه. دا مې هم یو څنګ ته کېښودله. مشرې خور مې د چرګ د غوښې پاستا جوړ کړی و ولې د دې دپاره چې خوند یې لا ډېر ښه راشي. دا مو په یو څو لوښو کې تقسیم کړ. په سر مو ورته د پیزا پنیر واچولو او یو 8 دقیقو دپاره مو داش کې کېښودلو چې دا د ماشومانو ډېر خوښیږي او چې کله به دسترخوان مو کېښودلو بیخي چور پرې ولګېده او د ماشومانو تر څنګ لویانو هم ښه صحیح نوش جان کړ. خواږو کې مورجانې دوی مې شیربرنج پوخ کړی و. اول یې ایښې و چې لږ یخ شي. بیا مې اول دا سره ګډ کړ او پیراوي مې هم پکې ور اضافه کړ تر څو لږ ړنګ شي ځکه چې ډېر ټینګ د چا نه خوښیږي. او بیا مو دا په لوښو کې تقسیم کړل. باقي کارونه ټول مې مور او ورېندارې وخت خلاص کړي ولې دا واړه واړه کارونه چې پاتې و آخري وخت کې باید کېدل دې کې ما ورسره مرسته وکړله تر څو هر څه په وخت تیار شي. د
د زینت دپاره بیا د شربرنج په سر میده شوي بادام هم واچول او د دې فاینل سټپس هم مکمل شو. دوباره مې یخچال کې کېښودلو چې سم یخ شي. ورپسې مې بیا د ای خانم په سر اوبه واچولې تر څو ښه پستې راشي او خانې مې هم ورته بدلې کړلې، یعنې کوم چې بیخي لاندې وي هغه مو په سر کېښودلې او کوم چې په سر وي هغه مو لاندې کېښودلې او بیا مو دوباره یو 15 دقیقو دپاره پرېښودلې چې پخه شي. وډیندارې مې لږ د مکروني سلاد هم جوړ کړی و، هغه مو هم په لوښو کې وویستل او سلاد مو هم په څو دانې لوښو کې تقسیم کړله. د چرګ د غوښې کباب مې امر راوړی چې یو لوښي کې ډېر و، هغه مو بیا 2 لوښو کې تقسیم کړل تر څو د دسترخوان 2 خواته کېږدو او ټولو ته په اسانه لاسته ورسیږي. ورپسې نو وخت هم کم پاتې و، هر څه تیار شول نو ای خانم مو هم په لوښو کې وویستل. اول مو ورته څو دانې غوړي راواخیستلې چې د دسترخوان څو خواته کېږدو. بیا مې اول په غوړیو کې مستې واچولې، ورپسې مې ای خانم پرې کېښودل، بیا مې دوباره مستې پرې واچولې، هغې نه بعد مې بیا پرې د دالو قورمه واچوله. ای خانم او منتو په سر چې یا هم مستې او یا هم د دالو قورمه لږه وي بیا اصلا خوند نه کوي، نو ځکه ما هم په ټولو باندې ښه پرېمانه مستې او د دالو قورمه واچوله. په آخر کې بیا لږه میده شوې تازه دانیا او وچه نعناع هم پرې واچولو، نو دا آماده شو. دا چې وخت لږ پاتې و نو ټولو لاس په لاس کې چا به وریجې په غوریو کې ویستلې، چا روش او باقي شیان چې باید جوړ او منظم کېدلې، نو هر څه مو برابر کړم او بیا مو دسترخوان هوار کړ او دا ټول شیان مو منظم پرې کېښودل او په ګډه سره مو ډوډۍ نوش جان کړه. دوستانو دا یو بل ولاګ هیله ده چې خوښ شوی مو وي، که مو خوښ شوی وي لکه تل لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. الله پامان.